کله د بني جلسه وشوله دا ډېره زوراوره او ډېره غټه تاریخي جلسه وشوله د هغې نه بعد د میژ یو ګرون مشر ټیچر او د ندیم اسکر ترزی و مجیب رحمان تاسو په خبر وای چې هغه دلته اورا اجراتي قتلونو شاهد کا هغه دوه میش په اداره دو چې د کین قاتل نه معلوم هغه ریاست زموار دی خو نن مشته واضح دو چې دا تو سره کوي تو د جنی خل اپریشن کړی دی تو د نارت اپریشن کړی دی تو د پښتانه خواندې ماندې تر سره کړل هغه عزت لوټ کو من طلبونه کې من راغلی دا ته میش بخي طلبونه یې دا د کین خلک دا په کپڑا کې ارمی دو دا بالکل دیر سره کو واضح خبره دو مزید می جوړته چې په دم راول نشته نشه ډراولای چې صورت داسې وخت ان شاء الله راوند په ډیر نږدې وخت کې پښتانه هلاش کړي درته شریک کړي دي چې بل ارزو دا ځین در باندې شهید کاوي خو ته نه شهید کاوي دا ټیم ډیر نږدې در باندې راوند دی او د طاهر داور ډي اس پی دا یو کوم پارست یو په وطن ماین سړی و اخ قانون پلکو اخ د وردی احترام کو ونن د اخسره چون کې دا وشو چې اخ د پښتون د خپل وطن خیر وغوښ روانور په 444 کاسون پښتون مسوم خلک شهیدون کړی دی هغه ته هیڅ نشي ویل هغه ته سکیورټي هم ورکوي هغه زموارتیا هم دی وخصیدو خدا نشته یو پیغام ورکوي خدا پیغام ان شاء الله میش هم وس په زموارتیا سره وخصی دی پښتون افغان ولس بوی دور شوی دی چې څومره مړی تو ته پاچاروي ان شاء الله د پښتونوي درکاوي پاره هته دلته کاسون یول د جیل نه د ډراول خو نن هته ته میږي چې روشه د ادارې ولا زموار خلک موجود دی دلته ورسوي کینته دا خبره چې نن بیا په زرینه خلک وروتلی دی دا د جیل نه ډارېږي دغه خلک د مرګ فیصله کړي دو ملګریو نور ملګریو ان شاء الله په تفصیل خبره درته کو خو زه کلک دا بیا هم په اداره باندې غږ کړي د پښتون ولس دا په کلکه ورسره وایي چې موږ سره هېڅوک بل نه کوو موږ سره پنجابی دا د پنجابي ریاست کو چې څومره د موږ شهیدون دي دا د هغه ورسره لیکي نوره کتابه شوه هغه د هغه ورسره لیکي خو ان شاء الله د دغې بدلو زر نه زره ونه وخی شي پښتون کوم بیدار شوی دی په یوه خوله شوی دی په اخره کې بیا هم د ټولو شکریا ادا کوو او خپل د موته ګوډې خبرې په دغه یوه واړي کې شعر باندې کوو په دنیا د ننګیالو وي د دوه کاره په دنیا د ننګیالو وي د دوه کاره یا به وخوري ککاره یا به کامران شي